سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ به یاست. یو ځل بیا ښه راغلاست. ډېر مهم معلومات مې ستاسو لپاره تیار کړي دي. هغه هم دا چې څنګه موږ کولی شو د غله څخه موبایل وساتو. ګوره ډېره مهم موضوع ده. څنګه یو ځای موږ غواړو په دکان کې خپل موبایل چارج ته وتړو، په دفتر کې غواړو چارج ته وتړو، هلته رشي، هلته ډېر خلک راځي، د خلکو تګ راتګ کې موږ پر دې باندې بیریږو چې یو څوک به دا زما موبایل د چارج څخه خلاص کړي، جیب ته بې واچوي وبوځي. او یا هم موږ په یو داسې ځای کې اوسېږو، مسافر کېږو، یا هم یو کوټې ته ځو، یو ځای یو بانډار ته ځو، داسې په ځای کې موږ پر دې باندې بیریږو چې زما تلیفون به یو څوک یوسي یا به یو څوک ور واخلي، نو یا هم زما موبایل به زما د جیب څخه ولوېږي، غل به ور واخلي. پر دې ټولو باندې نن درته داسې مهم لار ښیم چې د دې ټول د مخنیوي لپاره تاسې په ډېر اسانۍ سره کار کولی شئ. داسې زنګ به ستاسې موبایل که ستاسې موبایل یو چا د چارج څخه مطلقاً خطا کوي، نو داسې زنګ به ستاسې موبایل وایي چې هغه نږدې ساحه څه خلک یې ټول ورباندې خبرېږي او دی هېڅ نه توانېږي چې دا زنګ یې بند کړي، نه کولی شي تلیفون بند کړي، هېڅ نوع کار نشي په کولی. که یو څوک ستاسې موبایل ور واخلي، دا مطلقاً دا سکرین ته داسې ګوته وروړي، داسې غږ به کوي، داسې غږ به کوي، داسې نارې به وایي چې تاسې به هم ورته حیران یاست، تر څو تاسې ته در ونه رسېږي تلیفون، هغه خپل کوډ ورنه کوي، تر هغو پورې ستاسې دا موبایل دا رنونه، دا زنګونه دا هېڅ بندېږي نه. او دا ډېر په زور زنګ هم دی او داسې خطرې رقمه زنګ هم دی. نو لومړی به تاسې که چیرې ستاسې څخه یوه هیله کوم، که چیرې تاسې تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو زه ستاسې لپاره هغه مهم ټریکونه، هغه مهم معلومات چې موبایل، کمپیوټر، انټرنټ کې راځي، ځینې وخت زه یې ستاسې لپاره پیدا کوم او په پښتو ژبه ستاسې لپاره ویډیوګانې جوړوم. نو هیله ستاسې څخه مې دا ده چې ویډیو خوښوئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ شروع کوو په دې باندې چې پلی سټور را خلاص کړئ. کله چې تاسې پلی سټور را خلاص کړئ، دلته به څه شي ولیکئ؟ دلته به ولیکئ انټي ډیفت الارم اپ، معنا د غله ضد اپلیکیشن، انټي ډیفت الارم اپ. خالص په دا رقم به ولیکئ، بالا به کلیک ورباندې وکړئ. کله تاسې ته دغه ډېر اپلیکیشنان راځي، نو تاسې به دغه دوم دانه انتخاب کړئ، دغه د کلپ نشان د انټي ډیفت الارم. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دا مو را خلاص کړئ، له هغه څخه وروسته دا به ستاسې موبایل ته ډاونلوډېږي. زما په موبایل کې خو دا الریډي ډاونلوډ شوی ده. کله چې دا ستاسې په موبایل کې ډاونلوډ شو، له هغه څخه وروسته دی انسټالېږي. کله چې انسټال شو، له هغه وروسته بیا اوپن کړئ. نو زما په موبایل کې خو دا اوس را ډاونلوډ شوی ده، تاسې بیا ډاونلوډ کړئ، وروسته بیا انسټال کړئ. خالص تاسې ته هم داسې صفحه راځي، دغه اوکې ورته انتخاب کړئ. له هغه وروسته لومړی شی چې تاسې راځي هغه دغه سټینګ دی. کله چې سټینګ ته راغلاست، دغه ګریس ټایم د بیفور الارم، معنا دغه هغه وخت کله چې ته دا انتخابوې، له هغه وروسته تلیفون چارج ته ځې یا بندوې یا جیب ته اچوې، نو یو څه وخت ته باید ورته انتخاب کړې. نو زه وایم چې 0 سکند صحیح دی، زه ډیفالټ پرېږدم، دغه هم 5 سکینډه پرېږدم. چینج الارم ټن، دلته موږ کولی شو زنګونه ورته انتخاب کړو. لکه تاسې اوس ورته ګورئ، اوس پر کوم زنګ باندې ولاړ دی؟ دا ښه زنګ دی، دا ښه زنګ دی، په زوره زنګ هم دی او هر څوک هم ورباندې خبرېږي. او نو دا به نو ډیفالټ دغسې پرېږدئ. دغه فلش به هم ور ولګوئ، ځکه چې دا فلش به هم ورسره لګېږي، له زنګ سره به فلش هم لګېږي، تر څو د سړي پام زیات ور واوړي. نو اوس به لومړی 3 شیان دي دلته. دغه اخري دانه لومړی درته شی کوم، دا هغه حالت دی کله چې ستا تلیفون ستا له جیب څخه وغورځېږي، نو باید زنګ شروع کړي. یعنې موبایل چې وغورځېږي، نو باید زنګ شروع شي، یا ستا له جیب څخه وکښل شي د غله په لاس باندې، باید زنګ شروع شي. او دغه یو درته ښیم، کله چې دغه دا دوم دانه چې دی، دا موشن ډیټیکشن موډ دی، دا هغه حالت دی کله چې ته تلیفون په یو ځای کې، په یو دکان کې چارج ته کښېږدې، یا دغسې پروت وي، چارج ته دې نه وي پروت، او تا دغه اپلیکیشن فعاله کړی، له هغه څخه وروسته چې دا مطلقاً یو څوک غیر قانوني څوک دې ته لاس واوړي، ستا تلیفون به زنګ شروع کړي. او دغه لومړی دانه چې دا د چارجر دی، کله چې زه تا تلیفون چارج ته کښېښوئ، دا دې آن کړي. ستا تلیفون که دا مطلقاً د چارج څخه چا خطا کوي، نور دغه زنګ شروع کوي. تر هغو پورې زنګونه وهي، نه څوک بندولی شي، نه څوک غږ ور بندولی شي، نه د موبایل بندولی شي، تر څو پورې ستا ته در رسېدلی نه وي او تا خپل پاسورډ ورکړی نه وي. نو زه اوس غواړم دا ورته فعاله کړم. لکه تاسې چې اوس ورته ګورئ، اوس به دی څنګه شم وکړي. دی ما ته وایي لومړی پین یا پاسورډ ورته انتخاب کړه. زه غواړم سپین ورته انتخاب کړم. دا د پین تاسې هر رقم کوډ ورکولی شئ. زه غواړم چې مثال د خبرې یو 4 دانې صفرونه ورکړم، دا زما کوډ شي، او بیا یې ورکوم، بیا یې هم غواړي، دا د انتخاب شو، صحیح شو. اوس زه دا فعاله کوم. مثال د خبرې زه غواړم په دکان کې، په یو دفتر کې، په یو جلا ځای کې تلیفون چارج ته کښېږدم. څنګه کوم؟ خالص په دې باندې کلیک کوم، د یو اکټیویټ
وایي ټرن اپ یور سکرین. زما موبایل چارج باندې لګېدلی دی، دغه دی تاسې وینئ. دا ما د دې دپاره لګولی تر څو د کمپیوټر سره وصل وي. نو اوس زه موبایل سکرین بندوم، د موبایل سکرین بند شو. اوس تاسې د موبایل غږ ته ګورئ چې زه دا مطلقا چارجر ځینې خلاص کړم، د تلیفون سکرین هم د دې ځای څخه ورکېږي. دا ستاسې دی څنګه نارې وایي او بیا څه وخت بندېږي. دا غږونه وینئ، دا نارې وینئ، داسې نارې وایي، اشارې کوي. تر هغو پورې پر یو رقم نیز غږ بندېږي. دا د زه بټنان ورته کلیک کوم تر څو پورې چې ما خپل کوډ ورکړی نه وي او د کوډ ځای دی ما ته راوړي. کله چې ما دا کوډ ورکړی دی سټاپ شي. له دې څخه وروسته تاسې ولیدل چې دی سټاپ شي او کله هغه وخت چې ما دته هغه خپل کوډ ورکړئ، یعنې موبایل نه بندېدی نه یو چم هم نه کوئ. نو اوس زه بیا غواړم دغه بل سیسټم یې تاسو ته وښیم. زه بیا هم خپل موبایل راخلاصوم، کنیکټوم یې دلته. دا د موبایل بیا راغی. نو اوس دغه دوم دانه درته ښیم، لکه دا موشن ډیټیکشن موډ دی. دی ما ته وایي په 5 سکینډ کې د تلیفون سکرین آف کړه. دا د آف سو. زه بیدېږم، مثال د خبرې یو ځای ناست یم، په یو بانډار کې تلیفون مې جیب ته واچوئ. کله چې دا ما جیب ته واچوئ، اوس چې یو څوک راځي دا مطلقا زما په تلیفون باندې داسې کار وکړي چې دا داسې کې نور دی خپله الارمونه شروع کوي. ته ورته ګوره، دا دې وینئ ډایرکټ یې ارن شروع کوي، داسې غږ کوي، داسې پر یو رقم نه بټنې کار کوي نه شی کار کوي. لکه دلته اوس ورته وګورئ. اوس زه غواړم یوازې هغه کوډ چې هغه ما 4 صفرونه ورته انتخاب کړي وو هغه مې ورکړئ، دی خپله بند شي. وینئ تاسې کله چې دا بند سو له دې څخه